دا یو ورور سوال کړی دی چې کله زه غسل کوم د جنابت اوله کې پوره غسل چې کوي نو اوله کې اودس کو او یا غسل چې کومه که بغیر اودسې لکه عام غسل لکه تفصیلي نه او غسل مسلې موږ مخکې ذکر کړي نو دا کومې اوبه چې په دې ځمکه پرتې دي او زه پکې ولاړ یم دا هغه اوبه دي چې په دې بدن باندې تېرې شوي دي نو سوال دا دی دغه استعمال شوي اوبه دا کومې چې په دې بدن باندې تېرې شوي دي او کته پرتې دي په دې کې ودرېده د دې سره اودس ماتېږي او که نه ځکه چې وی چا راته داسې ویلي دي چې په هغه اوبو کې ودرېده کوم اوبه چې په دې جسم باندې تېرې شي نو دې سره اودس ماتېږي نو دا خبره صحیح ده او که نه ځکه چې که خیال یې کړی نن سبا مونږ چې لامبو څه ته ودرېږو هغه فوارې ته ودرېږو نو د اوبه چې ستا د بدن نه لاړې شي کوم ځای ته ځي ځمکې ته ځي که نه او ته پکې ولاړې نو دې ته دا اشکال دی جواب د دې مسلې هغه دا واوره دا کومې اوبه چې په دې بدن تېرې شي که هغه د غسل په دوران کې او که هغه د چاردام په دوران کې او دې کې ته بیا ولاړې یا ستا د بدن سره ولګي دې سره اودس نه ماتېږي اودس ولې دې سره ماتېږي لکه یو سړی د اودس چاردام کوي لاس یې نیسي او لاس نه اوبه ولګېدې په باقي بدن باندې یا غسل کوي اوبه په سر باندې رالې که ته په بدن لاړې دی پکې بیا ولاړ دی د دې سره د اودس د ماتېدو سره بد دی او دویمه دا اوبه څه پلیتې خو نه دي اوبه پلیتې نه دي پلیتې دا جنابت داسې نه دی چې یو سړي باندې غسل واجب شو د ده د جسم نه پلیتي څڅېږي پلیتي دې روانې دا خو شریعت یو حکم کړی دی چې دا سړی اوس د جنابت په حالات کې شو دی د غسل وکړي داسې خو نه دی چې د لاس ورسره مه لګوه لاس یې پلیت دی او سر باندې لاس مه ږده سر یې پلیت دی او سینه یې پلیته ده او خېټه یې پلیته ده داسې خو څه نشته نو دا اوبه څنګه پلیتې شو چې د دغه بدن باندې لاړې بله خبره موږ به داسې ووایو د ډېر وضاحت دپاره داسې به ووایو فرض کا دا اوبه پلیتې دي د برې نه پلیتې اوبه راځي اوس چې برې نه پلیتې اوبه څنګه راځي هسې یو مثال به د ذکر کړو لکه د باتروم په چت کې سوری دی او په هغې کې پیپونه تلي او د هغې نه ګنده اوبه کته راڅڅېږي او د دې سړي په بدن باندې ولګېدي دې سره اودس ماتېږي ولې نه ماتېږي اودس ماتېږي په پلیتۍ وتو سره لکه یو سړی دی د هغه نه تشې میچازې راړي یا ډکې میچازې راړي یا نور څه چې پلیت دی او هغه د بدن نه ووتو دې سره اودس ماتېږي د دې سره اودس نه ماتېږي چې په ده باندې پلیتي ولګېده ښه نو اوس به څه کوي کوي به دا چې دغه بدن په کوم ځای چې پلیتي لګېدلې ده دا به صفا کړي خو اودس ته ماتېدو دې سره څه کار دی پوه شوې که نه دې سره اودس ته ماتېدو څه کار نشته ته په لاره روان یې په ځمکه باندې پلیتي پرته ده ستا ورته خیال نه و تا پکې خپه کېښود اودس دې مات شو څه چل به کوې اوس دته خپه به وینځي که ورسره کپړه سکا شوي هغه به وینځي بس خبره ختمه شوه پوه شوې نو دې سره اودس نه ماتېږي او د اوبه پلیتې نه دي په دې ته دلیل وښیم څو پیري دا مسله بیان شوې ده صحیح مسلم کې حدیث دی د میمونه رضی الله عنها چې ما رسول صلی الله علیه وسلم له اوبه راوړي د غسل جنابت دپاره نو هغه لاسونه وینځل بیا یې عورت وینځو بیا د هغې نه بعد یې څه چل وکړو اودس یې وکړو تاسو هغه پوره طریقه اورېدلې ده اودس یې وکړو د هغې نه بعد یې په ټول بدن اوبه واړولې صحیح شو که نه شو خپې به بل ځای کې وینځلې په دې کې څه دي دې زموږ دپاره په څه دلیل دی سوچ پکې وکړه پکې ولاړ نه رسول صلی الله علیه وسلم په دغه ځای کې ولاړ نه دی او دا اوبه هم په دغه ځای پرېوځي
دلته خو لا خپې بل ځای کې وینځلې. عایشه رضی الله عنها چې کومه طریقه ذکر کړې هغوی خپې په هغه ځای کې وینځلې، یعنې پوره اودس چاردامې وکړو او بیا یې غسل وکړو، په هغې نه بعد راووتو. نو دې سره اودس نه ماتېږي.